السلام علیکم دوستانو، نقیب کلزی درته حاضر یم. دا وخت زما دوستان دي. ډي اس پي عبدالرازق صاحب د کوټ سره غلی دی. د اصل کې خو د پښین دی خو کوټ ته شفټ سلو، او ډاکټر ګل رحمان چې دی هغه هم زموږ د پښین دی. دی ته ما ویل مال وروره په پښین کې تی راځئ وروره دا زموږ شیخ فرید بابا لره ولاړ سو. او شیخ فرید بابا څوک دی د دې مجلس به کو. خو عبدالرازق صاحب ته څو عمر بعد رالی د شیخ فرید بابا مزار لره په پښین کې؟ مننه کلزی صاحب. زه چې آخري ټایم راغلی وم تقریبا یو 20 کاله به کېږي، غالبا د مور را سره راغلی وم. بیا مې دا ځای نه و لیدلی. دا مقبره چې ده دا ګمبته په هغه شپو کې خو کچه وه، نور خو نو دا اوس کنسټرکشن سوی د هغه په باره کې بیا ته راته ووایه چې دا کنسټرکشن چا کړی دی، څنګه سوی دی. مطلب چینجز لږ راغلی دی خو غالبا ایدرم غټه سوې ده، بیا هم هغه ته راده تقریبا. خو دا ګمبته کنسټرکشن په باره کې نقیب صاحب یو څه راته ووایه. انشاءالله ضرور به درته وایم. ډاکټر ګل رحمان صاحب دا خو د خدای ولیان دي، نو دا خلک به وایي چې یاره تی څه کوي پر مزارو باندې ګرځئ، و دا خلکو ته کم جواب ورکوي؟ السلام علیکم. دغه دی بېشکه دا چې د الله ولیان دي، نو موږ ته راغلي یو د دوی څه نه غواړو، ولې دا د الله ډېر ګران خلک دي، دغه دي تېر سوي دي، ولې خلک تېر سوي دي. نو موږ د دعا دپاره راځو، یو دعا ورته وکړو، یو دغه ورته وکړو، لیکن حاجت نه ځو نه چې حاجت دپاره را روان یو، یا حاجت یا یو داسې عذر یا بل یو داسې موږ د دوی څه غواړو. نو دا د الله ولیان دي، د الله ډېر بزرګ خلک دي. نو موږ د دغه دپاره راځو، د خدمت دپاره دغه دپاره راځو، دعا ورته وکړو. دوستانو د شیخ فرید بابا ایدرې لر راغلی و قاضي محمد عیسی چې د قاضي فایز عیسی پلار د تحریک پاکستان یو غټ کردار دا په دغه ایدره کې شخ دی او د پښین غولو. او زما دوستان چې دی هغه دا وخت دعاوی لر راغلی دی. دا یو تاریخي قبرستان دی او دلته ګورو قاضي محمد عیسی قبر د دې د ټول خاندان غدا قبرونه دلې موجود دي. دا په پښین کې چې میم ورته وایي بیگم جونیفر جانزیب د قبر دی او تاریخي شخصیت دی. دلې دلته ژوند یې تیر کی او دلې دا د شخ ده. شیخ فرید بابا چې د پلار 800 کاله مخکې شیخ قاسم نیکه دله په خوب کې دغه بشارت الله پاک ورکي چې تا ته پیری چې ده هغه د الله پاک په جانب په خوب کې بشارت ولرالی. نو د دې بعد شیخ قاسم نیکه چې دی هغه خپل زوی ته وویل چې د دې بعد تا ته پیری دغه چوغه چې ده و تا ته درکړله. پیر علاودین آغا صاحب ستیګرانه خو د ډېره وخت څخه د شیخ فرید بابا دلته مجاور دی او خدمتګار دی. د ډېره وخت څخه دا ما ته راوشو پیر علاودین آغا دا دلته د شیخ فرید بابا چې کوم دا مزار دی دا د کوم کلو خلکو چې دی پخوا خو دا د خړه ګمبته وله دا چا جوړه کړه؟ دا خو اول ټیم کې ملیزه چې ولو دلې کار یې کوي، ملیزه خدمت یې کوي، هغه دا ګران دا ورکول. بیا د هغه بعد بیا یو بل د کوټ والا راغلی، بیا هغه دا کار کې وکړي، هغه په ښه کله هغه دا جوړه کړه. دلته به اوس دننه ورسو چې د شیخ فرید بابا دا کوم چې مزار دی دلته څو قبرونه دي؟ دننه خو 11 قبرونه دي، د ده ورور دی او دغه دی د هغه د ورور زوی دی. نو راځئ موږ تاسو د ښکاره کو چې دننه څو قبرونه دي. دا دوی زرغان چې دی د یوه کور والا دی، دا دوی بیا د بل کور والا دی، دا دوی چې دی هغه خپلوړي دي، دا د دې مصریان او د شیخ فرید بابا مزار ته راځئ دننه ورسو ښکاره یې کو. د شیخ فرید بابا چې کوم نور ورونه هغه یو په انډیا کې په بھارت په جوناګړ کې دی، او یو چې دی هغه کودک نیکه چې دی هغه په کندهار کې دی. کودک چې دی هغه د شیخ فرید بابا زوی دی. کودک نیکه چې دی هغه د شیخ فرید بابا زوی دی، هغه په کندهار کې دی. او یو د ده ورور چې دی هغه په انډیا کې دی. د شیخ فرید بابا هر جمعرات خلک ورله راځي؟ هر جمعرات ترجمان خلک ورله راځي، د شپې ورله راځي. او د اولیاء کرام
دیدار لره زیارت لره موږ ولې راځو دا خلک ولې راځي دا د الله پاک نازولي دي الله پاک د دې په انوار کړو د دې وجې څخه د الله نازولي دي د دې وجې د دې پیر علاءالدین آغا دا چې کوم د شیخ فرید بابا ته کوم مزار دی دا پوش چې دی هر جمعرات بدلیږي که څنګه دی په داسې هر جمعرات شاول راړي هم بدلیږي چې زوړ شي بیا موږ بدلوو او خلک دلته چادران راوړي راوړي او دا اوس یو څو موده مخکې خو ورسم کېدی ورسم کېږي دا 23 مارچ باندې کېږي وسم کېږي د پیر قدیم آغا زوی پیر کمال الدین آغا هم را رسېدلی دی د موږ سره موجود دی د دې لږ متعلق راوښوه دا د پیرانو د کوم سلسله چې ده دا د کوم ځای سره روانه ده چې دلته بیا درپښینه راورسېدله نقیب صاحب اول ستا شکریه ادا کوو چې ته رالې زموږ د مزار له دلته د مطلب خدمت وکړي یا دا ویډیو دې جوړه کړله بل چې دی اصل کې د پیران سلسله چې ده خاص کر زموږ د هر پیر سلسله چې ده خاص کر د بغداد شریف څخه شروع شوې ده چې دورې پیراني پیر صاحب چې د هغه اصلي نوم پیر غلام دستګیر دی د هغه ځای کې دا سلسله شروع ده بلکې دا زموږ ټول کومه پیران چې دي خاص کر دا په پېښور کې دي په افغانستان کې دي بلوچي علاقې کې هم شته دا شخص چې راجلا شوی دی خاص کر په تبلیغ پسې دی راوتلی دی د اسلام په دغه پسې راوتلی دی او دویمه خبره دا ده چې خاص کر زموږ د شیخ فرید بابا پلار چې کوم دی چې زموږ نیکه دی هغه پیر شیخ قاسم بابا دی چې هغه دا ټیم په انډیا په نیو دلی کې دی او د هغه طرح د ده یو ورور چې دی تقریبا په افغانستان کې دی او یو په بلوچي ایریا کې دی د هغه طرح بل چې دی زموږ سره د لوی شیخ نور بابا په دغه زیارت کې پټ دی د کراماتونه ماشاءالله ډیر دي ولې اولیاء کرام دي لکه څنګه چې په قرآن کې وایي ان اولیاء لا خوف ولا هم یحزنون یعنی په قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی پیر کمال الدین آغا صاحب د دې خدمت څوک کوي د عرس یا د کوم چې انتظامات دي یا دا خو باید چې د مذهبي امور والا وزارت چې هغه وقف سوی ولو د مزارات نو دا خدمت او د خاندان متعلق لږ راوښه چونکې د مخه چې کوم پخوا وخت کې چې ولو ملیزي کله چې کوم دی ملیزیان د دې خدمت کوي پخوا چې د ګمبته کچا ولا سیمنټ نه ولا نو دوی به ګل مل خدمت رنګ ارڅه کوي تقریبا د 2015 16 17 17 14 17 بیا د دې شي سلاس اخص دي په الحال موږ خپل کورنۍ چې د دې خدمت کوو په الحال د حکومت سم موږ دا درخواست چې باید د دې لپاره موږ ته څه فنډینګ راکول سي د دې د اوبو تنظیمات دلته خامخا مریضان راځي قسم دلته مشکلات موږ ته پیښیږي نو د حکومت سم دغه درخواست چې باید موږ ته یو قسم برمد سیستم راکړي او د دې بجلی سیستم بل پان د رنګ د داشي بندوبست موږ سره تعاون وشي د دې څخه خاص دغه د چې خاص کر د دې خدمت چې دی زموږ په پیران کې خو مشر زما پلار محترم پیر عبدالقدیم آغا دی ټوټل خدمات چې دی د پر سر باندې دي چې مثال کده دې شي کبد دی یا پښتنه سیاره دغه چې د دې په حواله سره ټوټل کار چې دی پیر عبدالقدیم آغا نومیږي زموږ بابا دی یعنی زموږ په ټول کورنۍ کې مشر دی ګره کار دی کوي دا د پښین چې کوم سرخاب دی دا د سرخاب نوم هم شیخ فرید بابا چې دی پرېښی دی سره اوبه دا د شیخ فرید بابا کرامات دي نورم کرامات ډیر لري یو کرامات په کتابو کې دا لیکل شوی دی چې کلندر بابا د شیخ فرید بابا ملاقات لره دلته رالی د ځان سره یو مار او یو شیر چې دی هغه راوړی ولو شیخ فرید بابا ورته ویلې او خپل مریدان ته چې دا شیر چې دی هغه د غوا په ځکه چې دی هغه مار چې دی هغه د چرګې په کوډۍ کې چې دی هغه وتړي لیکن کله چې سار برته کلندر بابا تلی نو مریدان ته شیخ فرید بابا ویل چې ورسي هغه شیر او هغه مار برته راوړي کلندر بابا ته ورکړي لیکن چې کله د مریدان ورلو الته نه مار ولو نه شیر ولو نو کله چې مریدان ته وویل چې ورسي هغه غوا او هغه چرګ یا چرګ چې دی هغه راوړي چې راوړي ول باقي یې کوي چې باقي یې کوي غوا چې دی هغه شیر د نصر او ویستی را باقي یې کوي او چرګ چې دی هغه مار راتس کوي نو کلندر بابا دا یو ډیره مشوره خبره ورته وکړه چې په ټوله پښتون وطن کې دا خبره درننه پورې مشوره ده چې کلندر بابا ورته ویل چې واقعي خپل کرامات مشکاره کوه شیخ فرید
پټه خوله دې بهتري ده. نو کرامات د نه ښکاره کول خاموش ژوند دی او تصوف ژوند دی. دا اولیاء کرام کار دی د دوی دپاره د دوی څخه موږ راځو فیض و برکات چې دی هغه حاصلوو. نو الله دې پر ده باندې انوار نور هم برکتونه زیات کړي، نور دی هم چې دی په جنت فردوس کې درجات بلند کړي او د ده د برکت دی الله پاک پر موږ او پر ټولو عالم اسلام باندې امن خوشحالي او بهتري راولي. نقیب کلزي ته ورکړي اجازت د الله په امان.